بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عباس، تاسو سره د ټیکریک سټوډیو نه. نننی کلاس زموږ د ویډیو ایډیټینګ په باره کې دی چې موږ به ویډیو ایډیټینګ په موبایل باندې څنګه کوو. نو د هغې دپاره زموږ سره مختلف ایپس موږ استعمالولی شو، خو نن چې کوم موږ ایپ استعمالو هغې ته وایي کاین ماسټر. نو دا تاسو کوم ستاسو د پلی سټور آی ډي چې دا د هغې نه م انسټالولی شئ، خو په هغې کې لوګو او د هغو واټرمارک موجود دي. نو که تاسو ته بغیر د لوګو او واټرمارک نه کاین ماسټر پکار په دې ډسکرپشن کې چې کوم لینک موجود دی د هغې نه تاسو ډاونلوډ کولی او انسټالولی شئ. نو اوس به مونږ ځو کاین ماسټر طرف ته چې کاین ماسټر به مونږ څنګه استعمالو. کله چې تاسو کاین ماسټر انسټال کو د هغې نه پس چې تاسو دا ایپ کله اوپن کوئ نو کم تاسو ته چې په دې ویډیو کې د انټرفیس ښکاري نو په دې کې که تاسو خیال کړی په دې کې مختلف اپشن دلته مونږ ته راکړي دي، خو نننی کوم اپشن چې دی هغه مونږ ته چې کم دا پلس نشان ښکاري په دې دا به مونږ په دې ویډیو کې ډسکس کوو. نو کله چې تاسو په دې پلس باندې کلیک وکئ نو تاسو ته به دا سکرین راشي چې په دې کې ستاسو نه مختلف سایزز غواړي. په هغې کې اولنی دی 16:9. دا سایز چې دی کم د مونږ د کمپیوټر سکرین دپاره یا یوټیوب او ټي وي سکرین دپاره استعمالولی شو. دویم نمبر زموږ سره 9:16 چې دی دا سایز مونږ د موبایل د سکرین ویډیو دپاره استعمالولی شو. او دریم نمبر سایز چې دی 1:1 دا سایز مونږ د فیسبوک او انسټاګرام د ویډیو دپاره استعمالولی شو. نو فرض کا دلته زه دا کم اولنی سایز چې دی 16:9 په دې باندې ویډیو جوړول غواړم نو زه به په دې باندې کلیک وکړم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا پراجیکټ وینډو کولاو شي. په دې کې دلته زموږ سره مختلف اپشن دي. نو دلته مونږ د څه چونه اول به مونږ یا تصویر که په تصویر باندې ویډیو جوړول غواړئ نو دلته مونږ تصویر یا ویډیو راوړی شو. نو دا چې مونږ راوړو دلته زموږ سره بره دا کم اپشن چې موجود دی میډیا. کله چې مونږ په دې باندې کلیک وکړو نو د دې ځینه دا به زموږ ګیرلۍ ته یا مونږ د ګیرلۍ نه تصویر یا ویډیو راوړی شو. او دلته زموږ سره بای ډیفالټ چې کوم دی په کاین ماسټر کې خپل بیکګراوند زوم موجود دي. د دې ځینه که تاسو بیکګراوند راوسته غواړئ نو د دې ځینه بیکګراوند راوستی شئ. نو پر اگزامپل زه اوس د دې ځینه یو تصویر سلیکټ کول غواړم چې زه اوس په یو تصویر باندې ویډیو جوړول غواړم نو د دې ځینه دا تصویر ما سلیکټ کو. کله چې دا تصویر ما سلیکټ کو دا دلته د وینډو ته راغی. نو تاسو چې کله په دې تصویر کلیک وکئ نو تاسو د دې ځینه د دې دا ډیوریشن سیوا کولی شئ چې څونه منټ یا سیکنډونه تاسو د دې دا ډیوریشن سیوا کوئ هغه نه امرې د خپل مطابق ویډیو مطابق تاسو سیوا کولی شئ. دې ته مونږ که بل تصویر راوسته غواړو نو هم ورته د دې میډیا نه راوستی شو. که تاسو په دې میډیا باندې دوباره کلیک وکئ او په خپلو تصویرانو ته لاړ شئ د هغې ځینې تاسو بل تصویر راوسته غواړئ نو هم ورته د دې نه راوستی شئ. تاسو که اوس خیال وکئ دا تصویر زموږ سره زوم ان او زوم اوټ کیږي. که تاسو غواړئ چې دا تصویر دی زموږ سره په یو پوزیشن کې شي، مطلب چې څنګه په فسټ پوزیشن کې دی داسې دی تر اخره پورې. تاسو کله په دې تصویر باندې کلیک وکئ او دلته دا کراپ کم نشان چې ورکړی تاسو په دې باندې کلیک وکئ نو زموږ سره دا دی یو سټارټ پوزیشن دی یو اینډ پوزیشن دی. نو کله چې تاسو په سټارټ پوزیشن باندې کلیک وکئ نو دا تصویر به تاسو خپل مطابق ځان ته سیټ کړئ. زه غواړم چې دا تصویر دی زما سره په سټارټ پوزیشن کې داسې او په کم اینډ پوزیشن چې دی په دې کې زما سره دا تصویر داسې شي. او کله زه دا کم ټیک نشان چې راکړی په دې دغه وکړم نو تاسو چې کله دا ویډیو پلی کوئ نو دا به ستاسو سره هغه شانتې ورو ورو زوم اوټ کېږي او زوم ان کېږي. دویم که تاسو دا غواړئ چې دا تصویر دی زموږ سره په یو ځای په یو پوزیشن کې نو تاسو چې بیا په دغې کراپینګ باندې کلیک وکئ نو دا تاسو که دا کم سټارټ پوزیشن کې دا تصویر څنګه دی تاسو وایئ چې د اینډ پوزیشنه پورې دا دغه شانتي نو تاسو چې کله د از ایکول ټو دا نښه ووایي نو تاسو به وینئ چې تاسو دا تصویر به د اینډه پورې په یو پوزیشن کې ستاسو سره موجودي. دغه شانتي تاسو دا دویم تصویر هم د دې مطابق کولی شئ. څنګه چې ستاسو سره د اولنی تصویر دی دغه شان څنګه چې موږ په دې اولني تصویر کې کراپینګ وکړو دغه شان په دې دویم تصویر کې هم کولی شئ. بل اپشن زموږ سره دا دی که دا تصویر تاسو اوس غواړئ چې دی زموږ سره 5 سیکنډ وي او دی بیا زموږ سره کټ کړی شي. لکه د 5 سیکنډه پورې زما په دې ویډیو کې دا تصویر پکار دی او بیا مې نه دی پکار نو تاسو بره که دا قینچي غونته کښېنئ دا زموږ سره دی ټریم اپشن چې په دې کې زموږ سره تصویر ټریم کېږي. نو دا اولنی کم اپشن چې دی په دې کې موږ ته وایي ټریم ټو لیفټ اپ پلی هیډ
نو مدې مطلب دا دی چې دا که تاسو د پلی هیډ کې چې دا کم تصویر موجود دی د نه تاسو که لیفټ سایډ کټ کول غواړئ نو دا تاسو کټ کولی شئ. او په دا دویم دی ټریم ټو رایټ، نو که رایټ سایډ کټ کول غواړئ نو دا دویم اپشن به تاسو ووایئ. نو زه دلته فار ایگزامپل د رایټ سایډ کټ کول غواړم، نو دا دویم اپشن چې کوم دی په دې به کلیک وکم نو دی به ترې ټریم شي. دغه شان مونږ په دې دویم تصویر کې هم دغه شان دغه ټریم کولی شو. نو که تاسو دې له ساوند راوسته غواړئ نو دلته چې د اډیو کم لیکل دی دا چې تاسو ووایئ نو تاسو سره چې په موبایل کې کم اډیو سانګ دی یا رینګ ټون دی یا کم ساز دی هغه تاسو د دې ځینه راوړی شئ. نو زه ګورئ لکه فار ایگزامپل دا ساز راوسته غواړم نو دا به زه په دې پلس به زه کلیک وکم نو دا به زموږ سره بیکګراونډ ته راشي. نو که دا اوس پلی کړم دا به ستاسو سره په بیکګراونډ کې موجود وي. دغه شان مختلف تاسو چې کوم سانګ سلیکټ کړئ خوښ کړئ هغه تاسو د دغه اډیو نه د ایزیله راوړئ. امید لرم چې په دې به تاسو ډېر ښه پوه شوي او دا نور کوم اپشن چې دي دا به موږ په راروان ویډیوز کې ډسکس کوو. او دا چې دی دا کور د دې زموږ سره مکمل سیریز دی نو دا به موږ د بګنر نه واله د ایډوانس لیوله پورې تاسو ته زده کوو. د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.